د ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول بروغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو چمتو کوم. زموږ نن ویډیو د مسنجر د دوو ټریکونو باره کې ده. یعنې موږ به نن تاسو ته د مسنجر دوه خوندور او ښایسته ټریکونه درښیو. لومړی ټریک دا دی چې څنګه کولی شو دغه په سکرین چې تاسو ته څنګه لیکل ښکاري دغسې ښکلي ډیزاین کې لیکل په مسنجر کې څنګه وکړو، او بل څنګه کولی شو یو کس موږ ته میسج وکړي، هغه موږ بلاک کړی هم نه وي، هغه موږ ته میسج کوي خو د هغه میسج موږ ته نه راځي. که موږ وغواړو چې د هغه میسج وګورو هم نو هغه ته به هېڅ معلومات ونه شي چې د زما میسج کتلی دی. نو د دې لپاره به لومړی راشئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به مسنجر ولیکئ او خپل مسنجر ته دا به اپډیټ کړئ. دغه اپډیټ باندې به کلیک وکړئ نو دا به اپډیټ شي. له اپډیټ کولو وروسته به راځو او دغه دواړو طریقې به انشاءالله چې سره زده کوو. نو لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو مسنجر اپډیټ شي. له یو څه وخت انتظار کولو وروسته به زموږ او تاسو مسنجر اپډیټ شي. له هغې وروسته به په دې اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اوپن باندې کلیک وکړو نو هر یو کس ته چې تاسو غواړئ سټایلش لیکل وکړئ نو د هغه آی ډي به راخلاصه کړئ. مثلا زه غواړم دغه یو ته میسج وکړم نو د آی ډي به داسې راخلاصه کړئ او دلته به خپل لیکل ورته وکړئ. مثلا دلته زه لیکم السلام علیکم. دا مو چې ولیکلو له هغې وروسته به دغه د سرچ کم اپشن چې دلته د اس ام اس یا میسج سره راځي په دغې باندې به کلیک وکړئ. دلته چې هر یو فیچر تاسو غواړئ په دې باندې راوستلی شئ. مثلا زه غواړم دا د ګفټ فیچر په دې باندې راولم، په دې باندې کلیک کوم نو ډایرکټ دا میسج درته لاړو. له هغې وروسته بل میسج ورته لیکم مثلا څنګه یې غواړم دې ته بل فیچر یا افیکټ ورکړم نو په دې سرچ اپشن باندې کلیک کوم. دلته چې هر یو تاسو وغواړئ کولی شئ چې ورې کړئ. مثلا زه دا اولنی فیچر باندې کلیک کوم چې څنګه په کلیک وکړئ دا میسج ډایرکټ درته ځي. کله چې تاسو د ګفټ والا دغه فیچر یا دغه سټیکر تاسو دته ولیږلو نو که بل چا هم تاسو ته کله راولیږلو نو دا به څنګه خلاصوئ. په دې باندې به صرف کلیک وکړئ دغسې نو دې کې چې کوم میسج لیکل شوی هغه به تاسو ته راشي، چې هر میسج په دې کې لیکل شوی هغه به تاسو ته راشي. بل میسج ورته لیکم مثلا چېرته یې، بل افیکټ ورسره اضافه کوم، په دې سرچ اپشن باندې کلیک کوم، دغه د فایر یا د اور والا سټیکر دې ته ور اډ کوم، په دې باندې به کلیک وکړئ نو د میسج باندې به دغسې اور راځي. دا د مسنجر لومړی ټریک. دوهم ټریک دا دی چې څنګه یو کس موږ ته میسج وکړي او د هغه میسج موږ وګورو، هغه ته معلومات ونه شي چې د زموږ میسج کتلی که نه. یعنې هغه ته به دا معلومات هم نه کېږي، ستاسو اکټیو سټیټس به هم آني، هغه ته به دا معلومات نه کېږي چې کله تاسو آنلاین یې او کله آفلاین یې. نو صرف په دې باندې به ګوته داسې ټینګه کړئ. له هغې وروسته به لاندې راشئ ریسټریکټ، په دغې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته ولیکل بشرمل همت از ریسټریکټډ. نو د دې میسج به بیا تاسو چېرته ګورئ، د خپل پروفایل چې دی په دغې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به لاندې راشئ او په دې پریوسۍ باندې به کلیک وکړئ. په دې چې موږ کله کلیک وکړو د دې کلیک کولو څخه وروسته دلته ریسټریکټډ اکاونټس په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته زموږ هغه اکاونټ چې موږ کوم ریسټریکټ کړی نو هغه دلته راغلو، په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دلته به تاسو د چې کوم میسج تاسو ته کړی دا به تاسو ګورئ، دته به معلومات نه کېږي چې د زما دا میسج کتلی دی. لاندې دلته لیکلي دي they cannot see when you are online or when you are read their message. یعنې دا نشي کولی چې تاسو وګورئ چې تاسو څه وخت کې آنلاین یا آفلاین یې، او دا هم نشي کتلی چې د ستاسو میسج کتلی دی او که نه دی کتلی. نو بیرته به دغه اکاونټ له دې ځای څخه وباسو. څنګه په همدغې اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، له هغې وروسته به په انریسټریکټډ په دې باندې به داسې کلیک وکړئ او له دې ځای څخه به دا په اټومیټیک ډول سره لاړ شي. نو بیک به لاړ شئ، بیرته به چې بیک لاړئ نو دلته زموږ هغه اکاونټ چې دی هغه بیرته راغلو.
دا وا زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې نو له ملګرو سره شیر کړئ. د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.